سلامونه هیله د ښه بس ژوند په خیر وي. ویډیو مه اړوه، دا ویډیو ستا لپاره ده چې له زیانه څه وساتل سې. دا کس په حاجي غمي مشهور دی، ځینې کسان حاجي حبیب رحمان ورته وایي، ځینې کسان یې په حافظ صاحب پیژني، خو د ده اصلي نوم شفیق دی، نه حاجي دی او نه هم حافظ. راځئ جمهوریت ته ولاړ سو. د دې کس میرمن وفاتېږي، ده ته 15 اولادونه پاتېږي، 3 زامن 2 لوڼې. په زامنو کې یو کشر زوی چې تازه پیدا کېږي هغه خپل ورور ته ورکوي. نور نو د همهغې ورځې څخه وروسته ځینې شتمنو ته ورځي چې ماته یتیمان پاتې دي، زما سره کومک وکړئ. هر څوک تر خپله وسه کومک ورسره کوي. په داخل کې، په نږدې ولایتونو کې او په نورو هیوادونو کې ګڼ دوستان له ده سره کومکونه کوي، د ده لاسنیوی کوي چې یتیمان ورپاته دي. موده وروسته د ده دغه لړۍ خوښیږي، همدې لړۍ ته شروع کوي، همدې لړۍ ته کش ورکوي، بیا خپلې خوښینې ته کښیني، د خپلې خوښینې لور ځان ته غواړي او خپل مشر لور مخې کوي. تر دې نیټې وروسته نو بیا شتمنو ته ورځي چې خوښینې خپله لور ماته راکړې ده، اوس زه د واده د ولور لپاره پیسې نه لرم. هر چا ته ورځي، هر څوک تر خپله وسه کومک ورسره کوي. پخواني والي روح الله خانزاده ته ورځي، هغه 1.5 لک ورکوي، 2 لکه ورکوي، 3 لکه ورکوي، څو ځله ورځي. کله یتیمان ورولي، کله د واده په پلمه پیسې ورڅخه اخلي، کله د ولور په نوم، کله په بل نوم. تر دې وروسته ځي ګل اغا شیرزي ته چې زما واده باندې هغه اندونه کومک ورسره کوي چې پر واده سوي میرمنې په فیروز سالون کې د سرچینو په وینا واده ورته جوړوي. تر دې وروسته زه یو بل دوست حاجي احمد زیا ته چې زما ولور باندې زما سره واده مې باندې د ولور پیسې را باندې د کومک را سره وکړه. پوښتنه کېږي څو پیسې دي؟ دی ورته وایي چې 50,000 افغانۍ دي. هغه وایي پر دواړو سترګو 50,000 به درکړو، خو ستا خسر سره به کښېنو، دغه سره به خبرې وکړو. دی په میر بازار کې یو جیلي خسر ورته جوړوي او سپین ږیری چمتو کوي چې که تا ته کسان راسي ته ورته وایي چې و زه یې خسر یم، تا ته پیسې درکوي، ته دا کومک زما سره وکړه، د خدای او د قرآن لپاره ته زما سره کومک وکړه. هغه دغه کومک ورسره کوي. کله چې دغه حاجي احمد زیا د خپلو شاګردانو په لاس پیسې ورکوي، هغوی تر میر بازاره ورسره ځي، دې کس ته پیسې ورکوي، ورته شمېرې چې خسر کاکا دغه دې پیسې دي 50,000 افغانۍ. هغه کسان چې راځي بیرته شفیق ورځي، 40,000 ورڅخه اخلي او 10,000 افغانۍ هغه سپین ږیري ته ورکوي. بیا ځي د کندهار ځینې مدني فعالانو ته وایي چې تاسې کومک راسره وکړئ زما واده باندې. هغوی پیسې ورته راټولوي، د ده لپاره ګڼو سوداګرو ته ورځي، ورته وایي چې دغه کس ولور ورباندې دی، واده یې باندې کومک ورسره وکړئ. بیا پیسې ورته راټولیږي، دی جیلي انځورونه جوړوي د کیکو د دغه مراسمو، هغوی ته لیږي چې دا دې واده مې وکړ. دا یې نو درېیم وار سو. یو ځل خوا جیلي سپین ږیری سو، بل ځل هغه د ګل اغا شیرزي د کومکونو موضوع ده، بل وار دا موضوع ده. 4م وار بیا راولاړېږي په کندهار ښار کې یو بل فعال ته وایي چې ته زما لپاره شتمنو ته ووایه که داخل کې دي او که بهر دي چې زما سره کومک وکړي. هماغه ځوان راولاړېږي، د ده لپاره 1,72,000 افغانۍ راټولوي. هغه ده ته سپاري، دی دغه پیسې او نورې پیسې چې ټولې کړي دي په دې باندې یو واګنر موټر رانیسي. یعنې پر یو واده سوي ښځې 4 واره واده جوړ کړ. کیسې ډېرې دي. زه کوښښ کوم چې په دا ویډیو کې داسې لنډې کیسې راوړم، کنې د ده کیسې په سلګونو دي. د کندهار صرافۍ مارکېټ هر سوداګر، هر صراف یې پېژني. هر صراف ته ورغلی دی چې واده مې بند دی، یتیمان را پاته دي، زه په کور کې څه نه لرم، زما سره کومک وکړئ. او جالبه دا و چې له ځان سره به یې اصل واخیستله، په 300 افغانۍ به یې اصل رانیولې وه، په 1500 افغانۍ به هم پر تېر کړل، له هغه څخه به یې کومک هم واخیستی، پیسې به یې ورڅخه یوړلې. یعنې په صرافۍ مارکېټ کې داسې تجار به نه وي، داسې صرافه نه وي چې دی دې نه یې ورغلی او د ده انځور دې د هغوی په کیمرو کې نه یې راغلی. تر دې وروسته راولاړېږي هرات ته له ملګرو سره ځي، ملګري ورسره ځي. هلته په هرات کې یو چا ته وایي چې داسې مې کور خراب دی، داسې د خدای بېچاره یم، څه نه لرم، اولادونه راپاته دي، یتیمان راپاته دي. هغه ورته وایي چې دلته زموږ په سیمه کې یوه کونډه ده، کوچنیانو ته درسونه وایي،
موږ به وګورو که چیرې هغې ژوند سره شریکوئ. کله چې پوښتنه کېږي هغه یوه کونډه ده، سپین سرې کونډه ده، تقریبا 2 لوڼې د یوه پیغله ده، یوه یې بله کونډه لور ته ناسته ده. دوی هغه کونډې لور ته مرکه کوي خو هغه یې ردوي. بیا شفیق راولاړېږي و مور ته یې وایي چې پروا نه کوي ستا سره به نکاح وتړم. له هغې سره نکاح تړي. تر نکاح وروسته شپه 2 شپې وروسته خو د هغې دوستان راځي. د هغې په دوستانو کې ځینې شتمن دوستان هم دلې ناست دي. دی له هغې ښځې څخه 10,000 افغانۍ اخلي چې ته دا 10,000 افغانۍ راکړه زه د کندهار څخه رالېږم. په دا سبا باندې ورځي د هغې دوست چې شورم لري هغه ته وایي چې زه جاڼۍ راستولی یم ما ته یو موټر راکړه. له هغه څخه پریس موټر راپورته کوي کندهار ته راځي د ښځې شمېرې بندۍ بلاکوي. موده وروسته ښځه پسې راځي دلې په کندهار کې بیا دی پیدا کوي عرض پر کوي خبره تر حکومت رسېږي. دی بیا هغه موټر وختي په شورم کې خرڅ کړی دی. بیا هغه ښځه له ده څخه طلاق اخلي. د بولدک پر لین موټر چلوي. په موټر کې له یو چا سره سواریان ناست دي. هغوی ته ژاړي چې داسې کونډ یم د خدای دربدره یم د خدای بېچاره یم یتیمان راپاته دی. د هغو ښځو زړه پر سوځي ورته وایي چې ته دې شمېره راکړه موږ به په کور کې مشوره وکړو که چیرې دوستي کېدله. هغوی زنګ ورته راووایي غیبي هغه دوستي لګېږي هغه هلته هم دوستي کوي. بله دوستي دا اوس تازه خبر سوی یم چې بله کوزده بیا په داسې حالت کې کړې ده د مخابراتو پر مخامخ په بغلاني هوټل کې میلمستیا کړې ده او ملګرو ته ویل دي چې بله کوزده مې کړې ده مبارکي راکوي. تر دغې کوزدې څو ورځې مخکې په لوله کې بله کوزده کړې ده. هلته یو د چا سره ژوند شریک کړی دی. میاشت وروسته یې هغې ته ویلي دی چې ما ته به په کور کې ځای نه راکوئ نو زه تا ته طلاق در کوم. بیا ورونه راولاړېږي د دې نجلۍ دی ور غواړي هغه کور ته بیا په کور کې ښه ټینګاش ورکوي. زه کوښښ کوم چې داسې لنډې کیسې درته راواخلم چې کیسې راڅخه زیاتې نه سي او دا ویډیو اوږده نه سي. په عین مینه کې د ملکو د یوې څانګې له مسؤل څخه موټر په دې پلمه اخلي چې زه واده ته ځم. موټر پر هغه مخ پسې بیا یې خرڅوي. بیا جنجال تر حکومته رسېږي. د یو طالب چارواکي سره شناخت دی. هغه غیبي موده وروسته شهید کېږي. بیا نورو ملګرو ته ورځي ځان معرفي کوي چې زه د هغه پلانکي شهید ملګری یم زما سره کومکونه وکړئ. 2-3 واره د هغه په نوم کومکونه اخلي. بیا وروسته هغې څخه ځینې دوستان راځي عرض پر کوي او دی کشي استخباراتو ته 2 شپې بندي کېږي. یعنې د ده دا یوه کیسه نه ده ګڼې کیسې دي. په کندهار ښار کې ګڼو کسانو ته ورغلي دي چې موږ مسجدونه جوړوو. مسجد جوړو زموږ مسجد دی زموږ سره کومک وکړئ. له ګڼو کسانو څخه د مسجد په نوم پیسې اخلي په داسې حال کې چې مسجد نشته. دا کس څونه چې ما سرچینې غږولي دي هغه وایي د ده په اولادونو کې داسې عکس نشته. والله عالم دغه عکس یې ګڼو شتمنو ته لېږلی دی چې زما زوی دغسې بستر دی په دغسې حالت کې دی زما سره کومک وکړئ. پر دغه باندې کومکونه ټول کړي دي. هغه زوی چې ما د ویډیو په پیل کې وویل چې کشر زوی خپل ورور ته وبخښئ په هغه زوی باندې دی ورور دواړه فکر کوي. کله ده روان کړی شتمنو ته یې ویل چې زما زوی په دغسې حالت کې دی او یتیم دی کومک راسره وکړه. کله یې اول به بیا د ویډیو په وروستۍ برخه کې درته وښایم چې زه څوک ښیم. یعنې په کندهار کې داسې څوک شتمن به نه وي پاته چې دی نه وي ورغلی له هغه څخه دې کومک نه وي اخیستی په دې نوم چې ماته یتیمان پاته دي زه کونډ یم زما ولور پاته دی زه کوزده کوم او ما واده کړی دی او زه په کور کې شی نه لرم او زما سره کومک وکړئ. پر ما د خلکو پیسې باندې دي که یې تاسو رانه کړئ هغه به ما بندي کړي په 100 نورو نومونو. دا اوس د بازار کې په شورمانو کې موټران راباسي د یو چا څخه موټر واخلي وایي بس په 2 ساعته کې پیسې در کوم چې کله یې راولي په 2 میاشتې بیا څوک پیدا کولی نه شي. اوس دا کار کوي. د دې کیسه به وروسته په ویډیو کې درته وکړم راځم نور ته معرفي کوم. دا کس اسد نومیږي په شاهین محمد باندې مشهور دی. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ دی په کندهار کې ژوند کوي. د ده کس دی کومې کیسې چې دی کوي په ټولو کې دا کس ورسره شریک دی. هغه د هرات په دوستۍ کې هم دی ورسره ناست و. د لوی ولي په دوستۍ کې هم دی ورسره ناست و. په دوکان کې هم دی ورسره و. په ټولو کارونو کې دا سړی ورسره شریک دی. بل کس دا دی د ګل په نوم ځان په حافظ باندې تېروي چې زه حافظ یم. له ګڼو کسانو څخه ده پیسې اخیستې دي. دا بیا د دوی شبکه ده د دوی ډله ده د شفیق ډله ده.
ګل ګڼو دوکانو ته ورځي، شتمنو ته ورځي، کله وایي چې د سترګو اپریشن کوم کومک راسره وکړئ، کله وایي چې زما هم کار خراب دی، ژوند مې خراب دی، کله وایي دیوالي سوی یم، کله څه. دا کس رفیق نومیږي، د شفیق ورور دی، د دم دغه کار دی. ګڼو شتمنو ته ورغلی دی چې کومک راسره وکړي، موږ مسجد جوړوو، په داسې حال کې چې هیڅ مسجد به نه و. ډېری کسانو کومکونه ورسره کړي دي، هغوی دونه وخت نه لري چې څېړنه وکړي یا سر په وګرځوي. هغه وایي چې څونه نوراني انسان دی، راغلی دی د مسجد لپاره، دا خو زموږ خیر دی، باید کومک وکړو. خو موده وروسته یو شتمن ورته وایي چې پر دواړو سترګو په مسجد کې زه ستاسې تر توقع زیاته مرسته کوم، کومک کوم، درځئ چې مسجد وګورو. کله چې ځي مسجد نشته، خلک تښتي. یعنې په سلو نمونو باندې دوی کومکونه راټول کړي دي. بیرته راځو شفیق ته. شفیق په ګڼو مسایلو کې بندي سوی دی، محکمې ته تللی دی، قومندانۍ کې بندي سوی دی، پوځه کې بندي سوی دی، په بېلابېلو موضوعاتو کې بندي سوی دی، استخباراتو کې بندي سوی دی، په بېلابېلو موضوعاتو کې. خو بیرته څنګه راخلاصوی دی؟ دا پوښتنه به ستاسې سره هم وي چې نو بیا نو څنګه راخلاص شو؟ دا کس عبدالولي نومیږي، چې چیرې هم دی بندي کېږي، دا کس شاته ولاړ دی. کله وایي زه د والي صاحب د ملا شیرین اخوند خپل یم، کله وایي په ایران کې مې سفیر خپل دی، کله وایي په کابل کې په امنیت کې مې خپلوان ولاړ دی، کله وایي کندهار ولایت ټوله زما دی، کله څنګه. ځینې کسان ته اخطار ورکوي، په ډېرو برخو کې دی ورځي کومک ورسره کوي، راخلاصوي. دا کس د ده په قضیو کې، د ده په کیسو کې مستقیم ورسره ښکیل دی. یعنې دا ټوله ډله ده، عبدالولي، شفیق، رفیق، اسدالله، ګل او نور کسان هم شته. هغه که اړتیا پیدا سه په نور راپورونو کې هغه هم در سره شریکوم چې دغه کسان هم د دوی ملګري دي. یعنې دوی په ګڼو کیسو کې ښکیل دي او ګڼې برخې لري. ځینې داسې شیان دي چې هغه زه په دې ویډیو کې نه شم ویلی، هغه کیدای سي یا ونه وایم یا کیدای سي په نورو خپرونو کې ووایم. تازه کیسه دغه عبدالولي راولاړېږي، شفیق ته وایي چې زه به په کندهار کې یو شتمن درته پیدا کړم، هغه به پانګونه وکړي، ته به ورسره شریک سې، خو په دا شراکت کې به ما ته پیسې راکوې. ځینې سرچینې وایي چې 1 لک افغانۍ 2 لک افغانۍ ورته منل سوي دي، ځینې سرچینې وایي چې یا 3 لک افغانۍ ورته منل سوي دي، چې سمه ده. خو عبدالولي راولاړېږي، یو بل مولوي صاحب چې د منصور افغان په نامه دی، دا د شفا اصلو پر دکان باندې دا نوم لیکلی منصور افغان. دې کس ته وایي چې زه داسې یو تکړه انډیوال لرم، تکړه ملګری مې دی، داسې په اصلو پوهېږي، داسې کاروبار کوي. هغه شتمن فکر کوي چې ښه خبره ده، نو زه هغسې پیسې لرم، باید پانګونه وکړم. خو دی یې تېرباسي. عبدالولي هغه شتمن تېرباسي، پانګونه په کوي. په دغه دوکان کې چې شفیق ناست و، دغه دوکان درته یادومه، په دغه دوکان کې کله چې ما څو ورځې مخکې پوسټ وکړ چې دا اوس حاجي غمی دی که حاجي حبیب رحمان دی، نو ګڼو کسانو کمنټونه کړي وه. وروسته دا کس خبرېږي چې یو موضوع سته، دا کس زی خپل پر دوکان کښېني، معلومات کوي، څېړنه کوي چې اوس موضوع څه ده، څه خبره ده. په دا منځ کې شفیق تښتي، غورځي، بیا هغوی پسې ګرځي، پیدا کوي، راولي چې راسه حساب وکړو، تښتې ولې، ځغلې ولې. دا خو د ځغاستې کار نه دی، تښتې کار نه دی. معلومیږي چې تر 2 لکه زیاتې افغانۍ له دوکانه څخه ایستلې دي. دې کس څونه ښه پانګونه کړې ده، شاوخوا 2.5 میلیونه افغانۍ پانګونه یې کړې ده. خو شفیق جمع دا بل عبدالولي ما داسې ثبوتونه په لاس راوړه چې دا دوکان چې منصور افغان راایستلی دی، پانګونه یې کړې ده، شفیق یې له ځان سره په 50 سلنه شریک کړی دی. عبدالولي بیا له شفیق سره په 50 سلنه کې 25% یا 25 سلنه شریک دی. هیله ده تر دې ځایه په موضوع باندې سر خلاصوی یې. دا ډله ده، دا کله له چا څخه په درواغو، په فریب او په دوکه باندې موټر رانیسي، کاروبار پره شروع کوي، یا کله داسې دی چې د مسجد او د مدرسې په نوم له خلکو څخه پیسې اخلي، ډېر کله داسې دی چې د غربت او د دیوالیتوب او د دې په نومونو خلکو څخه پیسې اخلي، په ګڼو نومونو له خلکو څخه پیسې اخیستې دي.
دا کسان وپېژنئ. که اړتیا پیدا سوه د دې کسانو په اړه به زه ډېر جالب معلومات وړاندې کړم، خو که دوی توبه وایستله، پر خپلو کارونو او کړنو باندې پښیمانه سول، یا به زه تر هغوی شانو تېرېږم. شفیق، رفیق، عبدالولي، اسدالله، ګل، دا ټوله مننه چې دا برخه مو وکتله. له دې څه وړاندې موږ نور کسان افشا کړي وه چې هغوی هم کټ مټ دغسې وه لکه دوی، چې هغوی هم د شتمنو په احساساتو لوبې کولې او له هغوی څخه یې په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستلې. نجیب الله، باچا خان الکوزی، عبدالقدیر قادري او ضیاءالحق. له داسې کسانو سره زیات پام کوئ. که کومک کوئ خپل په لاس یې خپله وکړئ، معلومات ترلاسه کړئ، کومک وکړئ، کنې له دغسې کسانو سره کومک مه کوئ. زیاته مننه. ژوند